په شواروز کې شپه ورځ 24 غنټې دي. دا 24 غنټې موږ په دوه حصو کې تقسیم کړي، د ورځې 12 غنټې او د شپې 12 غنټې. اوس که ته چاته خبره کې، لکه مثال زه تاسو ته اگزامپل درکړم، زه تاسو ته ویم چې لکه 8 بجې به کلاس اخلو، نو تاسو به کنفیوز شئ چې دا 8 بجې دا د شپې 8 بجې یادوي د ماخوستن، او که دا چېرته د سحر 8 بجې یادوي دا کم 8 بجې یادوي. نو تاسو په دې کې کنفیوز کېږئ چې دا د سحر 8 بجې دي که د ماخوستن 8 بجې دي، چې دا سر وایي چې کلاس به اخلو په 8 بجې. دلته یو کنفیوژن پیدا شو. د دې کنفیوژن د ختمولو لپاره دا AM او دا PM الفاظ راوړل شو. د شپې د 12 بجې نه والا تر د ورځې د 12 بجې پورې چې دا کم 12 غنټې دي، دې ته ویل کېږي AM انټي میریډیم. نو چې په کوم ځای کې تاسو د ټایم سره AM ولیدو، پوه شه چې دا د شپې د 12 بجو نه تر د ورځې د 12 بجو پورې خبره کېږي. نو که په دغه کې تا ته اوس لیکلي وو چې 8 AM، نو ته پوه شه چې دا د سحر 8 بجې یادوي، ځکه چې د شپې د 12 نه راواخله تر د ورځې د 12 بجو پورې چې کم ټیم راځي که نه، دا ټول AM دی. نو که تا چېرته ولیدل چې 8 AM لیکلی شوی دی، نو ته پوه شه چې دا د سحر AM دی، ځکه چې دا AM د شپې د 12 بجو نه واله تر د ورځې د 12 بجو پورې راځي. یا 9 AM لیکل شوی دی، نو ته پوه شه چې دا هم د سحر 9 بجې یادوي، ځکه چې دا AM ټول د شپې د 12 نه واله تر د ورځې د 12 بجو پورې ټیم دی. نو دې نه موږ پیژنګلو کوو. اوس که چېرته PM لیکلی شوی و، 10 PM لیکلی شوی و، یا 8 PM لیکل شوی و، یا 9 PM لیکل شوی و، پوسټ میریډیم، د PM مطلب دی پوسټ میریډیم، د ماسپښین د 12 بجو نه راواله تر د ماخوستن د شپې د 12 بجو پورې. نو چې کله PM لیکلی شوی او ته پوه شه چې دا د ورځې د 12 بجو نه واله د شپې د 12 بجو پورې ټیم دی. نو که 8 PM لیکلی شوی پوه شه چې دا د ماخوستن PM یادوي، د ماخوستن 8 بجې یادوي. که 9 PM لیکل شوی نو پوه شه چې دا د ماخوستن 9 بجې یادوي. که 10 PM لیکل شوی پوه شه چې دا د شپې 10 بجې یادوي. نو مطلب دا دی چې دا AM او دا PM د وخت د پیژنګلو لپاره استعمالیږي. تاسو ته مو ویل که دا AM او PM چا نه استعمالولې، دا AM او دا PM پکې نه وي، نو بیا چې چا ویل چې هلکه 9 بجې به راټولېږو خبره به کوو، نو تاسو به کنفیوز وئ چې دا د ورځې 9 بجې یادوي که دا د ماخوستن 9 بجې یادوي. نو کنفیوژن به وي. د دې کنفیوژن ختمولو لپاره د دې ټیم سره AM ولیکل شي یا PM ولیکل شي. چې AM ولیکل شو پوه شه چې دا د شپې د 12 بجو نه واله تر د ورځې 12 بجو پورې ټیم دی. نو که هغه پکې بیا 8 بجې که 9 بجې که 10 بجې، خو همدغه ټیم به ته حسابې. که چېرته د ټیم سره PM لیکل شوی نو پوه شه چې دا د ماسپښین د 12 بجو نه راواله تر د شپې د 12 بجو پورې خبره کېږي. نو که په هغه کې بیا 8 بجې راځي PM ورسره لیکي، که 9 بجې راځي PM ورسره لیکي، که 10 بجې راځي PM ورسره لیکي. نو دا AM او دا PM د اصل کې د دې کنفیوژن ختمولو لپاره دا لیکل کېږي. دا ټیم د ورځ او شپه دا 12 غنټې چې دي، دا د پیژنګلو لپاره، دا د اسانۍ لپاره دا AM او دا PM لیکل شي.